دا یو روز سوال کړی دی چې یو کس په منځه کې اګرمې وکړو نو کله چې د منځه نه فارغه شو نو یو ناستو کې ورته یو کس وي چې کله منځه کې څوک اګرمې وکړي او په خوله لاس کښېندي نو دې سره اودس ماتېږي دا خبره به صحیح او که نه الجواب د ادب زده کې شرعي ادب دی په منځه کې او غیر منځه کې چې کله اګرمې کوي نو په خوله باندې لاس یږده صحیح مسلم کې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیده علی فیه فإن الشیطان یدخل تاسو کې چې کله څوک اګرمې کوي نو دا خپل لاس دی په خپله خوله باندې کیږدي او ځکه چې شیطان ورته ورننوځي یو روایت کې داسې هم راځي چې کله دا سړی داسې وکړي نو شیطان پورې خاندي او بیا په منځه کې د شیطان ډېر کوشش چې د سړي باندې سستي وګرمي او دا ګرمي سړي له اکثر په دې عباداتو کې راځي نو ادب به یې زده کړه ګوره بهر دا ادب دی چې د انسانانو سره یې نو چې د الله مخې ته ولاړي بیا به څه کوي خوله به دې وازه کړي دا یو نیم په منځه کې شروع وکړي څه ادب به پکې نه وي څه حیا پکې نه وي د الله چې د الله مخې ته ولاړي ته به وکړې بهر د یو انسان په مخ کې داسې وینه نشي مې کولی د الله په مخ کې یې څنګه کړي حیا وکړه د الله نه قدر کوه د الله هغه ته ولاړې اګرمې راغې ستا په اختیار کې نه و چې راغې او ته منع کولی نه شي بغیر د دې نه صرف د یو طریقه در سره ده چې په خوله لاس کېږدي نو په خوله باندې لاس کېږدي یا پسې کپړه کې د رومیال کې د ټیشو کې هر څه چې خو دا خوله داسې مه وازوه دا غلط کار دی د انسانانو په منځ کې نو دا په جومات کې هم بې ادبي ده بیا دې خیال پکار دی بعض کسان په دې منځه کې ولاړ ډرقي واچي او څوک په منځه کې ولاړي د خولو بینتې رواني او څوک په منځه کې ولاړي د جورابو بینتې رواني بعض پکې په داسې کپړو کې راشي چې تپوس یې مه کوه بعض به راشي منزله په کپړو راپاسې منګون رواني که نه وایي بعض څه وایي زمونږ دا خلک چې کله ورته ته وایي داسې دا متکبر خلک دي ښه ته عاجز یې وایي او زمونږ عاجزي ده دا عاجزي خو ما ستا ونه لیده کله چې کلي ته روانې کلي ته ته ولې په دغه جامو کې نه ځي ده چې د خولو نه دي ککر یې ته جوړ کړی دی ولې نه ځي په دې کې وایي بد پکې ښکاره شرمېږي نو د الله نه نه شرمېږي په جومات کې ته بد نه ښکارې یو خو د الله مخې ته ولاړې بل د خوا کې د مسلمانان چې تنګېږي دوی باره کې دې څه ویل دی وایي چې لکه که زه هر څه کوم خو ما نه دې څوک تنګېږي نه او که چا څه خبره وکړه نو دی به متکبري که یو ورځ څه کسانو بحث کوو ډېره کې لګیا وو په څه موقع باندې زه هلته تللی وم نو وایي چې به یو ځي ته ورغلم او مونځ مې کوو د کار بزي کوو هغه سعودی دومره متکبر و چې د هغه صف نه ووتو ما بیا هغوی ته کیسه وکړه ما سره داسې واقع را پېښه شوې د ماښام مونځ ما کوو په لاره باندې روان وم یو ځي ته تلم او د ماښام مونځ به یو جومات کې کوو او زمونږ په دې خلکو کې بعض رالو چې د کار نه راغلي وو بوټان یې وویستو دقه شان په دروازه کې ما ولیدو نه خپې انځلي دي نه نور څه کړي دقه شان رالو ما سره ودرېدو ورب الکعبه په الله ته قسم خورم که زه په مانځه پوه شوی او شاته راپسې ګڼه ډېره وګڼه ما یې زه دې ځای نه وځمه شاته جومات ډک و بس یعنې زه وتم دې ځای نه ځکه چې زه راغلی دې دپاره یم چې د الله سره رابطه جوړه کړم دلته خو رابطه نه چې دماغ زما راوبهېدو دلته څه رابطه جوړه ده بیا د منځه نه بعد مې دروازې سره ودرو ما وروره لږه ګزاره کوه ته د الله کور ته راغلی د خپې انځه د جرابې بهر وباسه
د الله د کور قدر ته نه کوي زموږ دین مونځ خراب کو اخوا چې کوم وو غریبانو به هم دا حال دې خوا چې کوم وو هم دا حال ټول جومات ته به سر راغستی که تا ته څوک خبرو کې ته دا تکبر دا تکبر نه ده ته د الله تعظیم دی الله ته ځان ښایسته کول دا د الله قدر کول دی د دې ځمکې نه دا مونږ چې پکې اوس ناست یو که د جومات حدیث کې راځي په ځمکو کې د الله دا ځمکه ډېره خوښه ده کوم چې جومات ته د ځمکې په مخ باندې اوچتې ځمکې له راغلی اولته ستا دا حل دی په بد حل راغلی او کله اګرمي کې او کله ډرقي اچي او کله بس پکې ولاړ والعیاذ بالله پرې چې حقایق ووایي پوزې کې به ګوتې ووایي په منځه کې او بس به ترخ ګرئ او بعض به یو ځای ته ګوري او بعض بل ځای ته ګوري او څوک بډه ګري څوک دا کوم ځای کې ته ولاړې ته الله ته ولاړې حیا نه درځي تعالی او د انسانانو په مخ کې به دې څه وکړي نه یې کوي او د الله مخ کې دا شي نو بیا دا چلونه کوي ما لکم لا ترجون لله وقارا ولې د الله قدر نه کوئ تاسو د الله قدر پکار دی یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد اللہ وی اے دا آدم بچو هر د سجدی زیله چې زینو خپل ډول او ښایست راښکاره دی په صفا سوتره راځه عطر استعمالوه ښه ښکلي کپړې استعمالوه که نه زما دا خبرې غلطې که دا د عجزۍ خلاف دی دا ناشنا عجزي ده چې ته د یو سړي دماغ راوبهیې په بین سره دا کوم ځای عجزي او په منځه کې بهر دا کار بد ښکاري بیا پاتې له جومات شو بهر دا کار بد ښکاري پاتې له بیا جومات شو نو دا ګرمۍ ډرقي دا قسمه کارونه منځه کې دي په کار کنټرولول یې په کار دي او که چېرته چا باندې ګرمۍ ضرور شي او مانځه کې به راشي نو دې سره اودس نه ماتېږي ډېرو ته چا هم دا خبره کړې چې دې سره اودس ماتېږي نو دی غلطه ده